دا د مکی مشرکان کېناسته مشورې وکړه چې داخله راځي او د دې نبی ملګری کیږي ورسته تر بلې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری زیاتیږي د لری لری علاقو خلک مسلمانان کیږي د دې علاج کول پکار دی. نو پلان یې جوړ کړ د شکار وکړو چې د مکی په لارو کې کسان کېنول او ته ویل چې څوک د بهر نه راتله نو تاسو ته ویل چې دلته مکه کې یو کس پیدا شوی دی ساحر دی جادوګر دی او شاعر دی لیوانه دی پیران پناس دی جنات پناس دی او ګور دې خپل چې تور نشي نو یو کس چې د بهر نه روانو نو په لار کې وته یو مشرک ناس هغه ته ویل چې خبر نه وینا په مکه کې یو کس پیدا شوی دی او ګور جادوګر دی او خو ورنشي جادو د باندې کوي به چې براغه بل مشرک سره ملاو شو خبر نه وای په دې مکه کې یو کس پیدا شوی دی او هغه شاعر دی شعرونه وي ګور خپل چې تور نشي گمراه کوي داروونو بل سړي بل مشرک سره مخامخ هغه بده خبر نه وینا په دې مکه کې یو کس پیدا شوی دی جنات بناس دي پیران بناس دي او خلک گمراه کوي لیوانه دي چې د خپل ورنشي دا خبرې دي مشرکانو شروع کړلې د عربو یو مثال دی عرب ذکر کوي وای کله چې الله رب العالمین د یو بنده د شهرت اراده وکي شهرت چې دا یو خراب شي دی هوري چې کله الله د یو بنده د شهرت اراده وکي وای الله رب العالمین د دې سړي حسدګر پیدا کړي نو امیش دا حسدګر د دې انسان دا غیبتونه کوي په هر مجلس کې چې کینی خبر نه دا د یو کس پیدا شوی دی د څه کارونه کوي د څه قصې کوي نو ارزي کې د دې انسان تذکری کوي اسره سړی خپل مشهور کړي نو دا د الله رب العالمین عادت دی چې کله یو انسان مشهوري او دا هغه انسان حسدګر پیدا کوي نو په دې کې د مکی مشرکین څه کول او الله څه وکړه مکی مشرکین دا غوښتل چې نبی صلی الله علیه وسلم بدنام کړي او وایي چې دا جادوګر دی او دا شاعر دی دی باندې پیران دی لیوانه دی دا خبرې دی مکی مشرکانو کولې نو داخله چې دا چې بکله به واردل د مکی مشرکانو چې د جادوګر پیدا شوی دی شاعر پیدا شوی دی لیوانه پیدا شوی دی نو د دې خلکو سره به یو سوچ پیدا شي چې د دې سړي خپل ورتل پکار دي او د دې سړي لیدل پکار دي نو عرب ډېر خیر خلکو چې کله به یو کس راغی او نبی صلی الله علیه وسلم به ولید نو نبی صلی الله علیه وسلم له یو ناشنا شان ورکړو چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم ولید به اسلام راوړ دي خلکو دا کوشش کوي د مکی مشرکین چې د نبی سلام دا دعوت د کې د نبی سلام دعوت ودري د مکی نه بار خور نشي په خپل د مکی د مشرکین په واسطه باندې الله رب العالمین دا دعوت خور کو لری لری علاقه د نبی سلام دعوت خور شو په څو وجه باندې د مشرکین د حسد په وجه باندې او د ضد په وجه او د غیبت په وجه باندې الله دا دعوت عام کړ